یو ځل بیا زه خدیجه صدیقي ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. نن راغلی یم د نصیب فیشن ښکلي ښکلي لباسونه ده، البته ګنډ افغاني لباسونه. دلته دکانداري د ګنډ افغاني دکان ده، چرمه غوړي لاسي ورته جوړو سیده که نه مثال هغه جټ پر راغلی مشتریان هم صحیح نه خوښوي. دلته خلک دي که نه چې همدې د لارې نفقه کورنۍ ته پیدا کوي. د سوی چې دا لاسي چرمه ده که نه چې د دغو لباسونو سره ورکول کېږي ښکلې منګې بیزارونه د همدغې کولونه ښکلې ډیزاین ښایسته ښکاري. غریبي ده تر کعبې ورتللی نشم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ته په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي او یو ښکلې ورځ مو پیل کړې وي. نن یو ځل بیا زه خدیجه صدیقي ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم او غواړم چې تاسو ته یو ځل بیا غوره او په زړه پورې برنامه ولرم. نو هیلهمنده یم چې زموږ له برنامې څخه خوند واخلئ او تر آخري شیبو پورې راسره واوسئ او وګورئ چې دلته موږ تاسو ته کوم شیان وړاندې کوو. نو درنو لیدونکو نن راغلی یم د نصیب فیشن ګنډ افغاني البته ګنډ افغاني دکان ته او غواړم چې دلته یو په زړه پورې برنامه ولرم. نو په مخکې له دې چې زه د هغوی سره مصاحبه ولرم د هغوی سره خبرې ولرم تاسو ته به دا ووایم چې په دغې دکان کې ښکلې ښکلې لباسونه ده البته ګنډ افغاني لباسونه د سکاول یعنې د دوی صادر پیجامې او واسکټونه د نارینه‌و لپاره او داسې نور شته. نو راځئ د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ. درنو لیدونکو د دغو ښکلو لباسونو یا ګنډ افغاني لباسونو د زیات معلومات ورکولو لپاره چې دا د څه څخه جوړ شوي دا ماشیني که کمپیوټر د دې په هکله معلومات ورکولو لپاره نو غواړم چې د دغې دکان یو تل له مسؤل سره خبرې ولرم. سلام وروره څنګه یې؟ وعلیکم السلام خوراک ستړی مشم خیر علي. مننه. څنګه یې دکانداري سره څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله د سند دی بس شکر بخیر تېرېږي. لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. زه الحمدلله زما نوم د عارف الله د پلار نوم جلال ته ننګرهار کې اوسېږم. دلته دکانداري د ګنډ افغاني دکان ده او دا مثال ولایتونه ته هم لیکو خارج ته هم لیکو څوک فرمایش راکړي هغه ته تیاروو ورسره. ښه وروره تاسو به موږ ته د ګنډ افغاني په هکله لږ معلومات راکړئ چې دا مثلا د دې کوم رنګونه دي دا سپین دا کوم رنګونه لري دا ماشیني د کمپیوټري د تاسو خپل کارخانه لري که نه بل ځای کې هو خورګانې دا مثال مختلف رنګونه لري رنګونه خو ټول مختلف دي او پکې خپله کارخانه لرو هلکان لرو لس پنځلس هلکان دي راسره او دې کې مثال څوک چې راشي موږ ته کمپیوټرو ته جوړوي په لاسي چرمه غوړي لاسي ورته جوړو. زمونږ الحمدلله واردات ډېر زیات دي تر خارجونو پورې ولایتونو پورې ټول کوو. ډېر ښه. او دا کمپیوټري دی که نه لاسي دا سپین لباس؟ دا خوراکۍ چې دا کمپیوټري ده دا کمپیوټري ده ورپسې چې شو دا لباس ده دا کمپیوټري ده او دا چې دا بیا دا لاسي کار ده دا لاسي کارونه. د لاسي او د کمپیوټري ترمنځ توپیر څه دی؟ لاسي کار داسې چې لږ صفایي لري او مشتریان ډېر زیات خوښوي او کمپیوټري داسې ده که نه مثال هغه جټ پر راغلی مشتریان هم صحیح نه خوښوي. ښه بیا خلک به هغه ډېر خوښوي که نه ځکه چې هغه ډېر صفا ده. تاسو یادونه وکړه چې د کمپیوټري څخه خلک دا لاسي ډېر خوښوي که نه. ښه وروره تاسو په دغه دکان کې مثلا چې څوک تاسو سره کار کوي د خپل کورنۍ څخه مو د که نه بل ځای څخه دی؟ یا الحمدلله خپله کورنۍ څخه ترونه هم دي مثال مشران هم دي او شاګردان هم لرو کارګر دي نو مختلف کورونه همدلته الحمدلله ډېر موږ سره داسې خلک دي که نه چې همدې د لارې نفقه کورنۍ ته پیدا کوي. وروره په افغاني لباسونو کې که نه البته د ګنډ افغاني لباسونه زیاتره دوه رنګه وي بیا کوم دوه رنګه ډېر خلک خوښوي که نه چې مثلا پرتوګ یو رنګ وي لباس بل رنګ یا مثال ګنډ افغاني که همدا عموما هغه ده که نه افغاني مثال پرتوګ یو رقم وي پیجامه بل رقم وي څادرې بل رقم وي.
او کمیس خو بل رقم وی کنه خو بیا خلک هغه دوه رنگونه چې ډیر خوښوي هغه کوم رنگونه دي چې هغه ډیر چې زیات خوښوي کنه د سرمایي رنگ ده او شین من مثال سلور رنگ کارو ډیر زیات کنه سرمایي شو جګری شو شین شو ابي شو یا تاسو د خلک په فرمایش د اخلي کنه یا موږ خپل هم جوړو خو خلک چې ریش فرمایش ته بس فرمایش ته دا ټول به فرمایش دا ټول فرمایش دي تاسو په دغه دکان کې د نارینه لپاره هم هغه لري افغاني لباس افغاني لباس نارینه لپاره لرو هغه واسکټونه دي او واسکټونه دي شو پالیش مثال د مسرشت دي پلیګانی دي روره تاسو د دې لباسونو سره یوازې هم د افغاني کاله ورکوي کنه نور شیان ور سره دي چې تاسو یو څوک مشتری راځي هغه ته ورکوي او خورجانې دې سره شته دي کمیس ده صادر ده پیجامه ده او ور سره دې سره خولېګان دي خولېګان سره د سکولونه دي منګیم دي ور سره نو دا د تاسو ته خو نه شم دا چې دا منګي ده د افغاني لباس د افغاني لپاره دا منګي ورکو د سره خپل د سکول لري د سکول هم شته او خپل ډیزاین سره لري چې څوک غواړي هغه ورکو مثال دې سره به خولې دي من سره خولېګان هم لرو خولې یوازې د نارینه لپاره د کنه د خزینه لپاره دا د سوي چې مثال د واده په مراسم کې د خزینه چې د کالیه چې او نارینه چې د خولې او واسکټ به په سره او ورور پام د افغاني لباس مثلا دا ډیزاین یو څوک د خپل ناوی او شاو لپاره اخلي کنه په ماغه ډیزاین چې د ناوی لباس په ماغه ډیزاین د شاو لباس هم ورکوي یا ماغه کرتی او بالکل مثال فرض مثال ناوی راځي کمیس علي جګری نو موږ شاو لپاره جګری واسکټ برابر او خولې سره تاسو د ماشومان لپاره هم افغاني لباسونه لري او بالکل ماشومان لپاره هم لرو غټان لپاره هم لرو چې سره کوم افغاني کو غواړي ان شاء الله موږ برابر ودی شو ډیر ښه تاسو کوم ته یو څو لباسونه یادونه وکړه دا خو مونږ ولیده په هغه کې یو نمونه موږ ته وښایي ولې د ستاسو نامې خو ده دا من سره دی روزانه د سوي چې دا لاسي چرمه ده کنه مثال مشتریان راشي چې موږ ته وي لاسي چرمه موږ ته خو یا موږ ته کار وکړه نو موږ ورته د لاسي چرمه رالو او د لاسي چرمه دی موږ سره د دوه قسمه دي دا لاسي د چرمه موږ سره کمپیوټري چرمه مشته هغه هم زتا ستخیم دا چې دی بیا موږ سره کمپیوټري چرمه ده کمپیوټري ورته وي دا خپل مثال موږ اډرونه ورکو لاور کې من ته خپل ماشينونه دي نو هغه زینه بیا راغړو دلته جوړو درنو لیدونکو تاسو وګورئ چې په دغه دکان کې د افغاني لباسونو سربیره داسې ښکلي منګي چې د دغه لباسونو سره ورکول کېږي ښکلي منګي ښکلي پیزارونه د همدغې لباسونو په ډیزاینونو سره البته چې خلک کوم ډیزاین لباس خوښوي د هماغسې په شان پیزار هم دوی ورته ورکوي او د هغوی سره د سکاولونه ښکلي ډیزاین البته دا په خپله کارخانه کې دوی جوړوي د خپل خلکو په فرمایش دا خولېګانې تاسو وګورئ ښایسته خولېګانې جوړوي د مورو څخه او دا څه نورو څخه تاسو وګورئ ښایسته ښکاري که نه وروره تاسو د دې لباسونه کنه یوازې خرڅوي کنه دا په کرا هم ورکوي او خورجانې دا مثال خرڅویم او کریم شته موږ سره مثال دې دومره مشتریان نشته د غیستلو چې څومره کری وري موږ سره یا تاسو د کوم ځینې مشتریان راځي فرمایش ورکوي مشتریان مثال ولایت مختلف ولایتونه دي نو ټول ځینې راځي ننګرهار نه کابل نه کونړ نه لغمان نه نو ان موږ مثال د مشتریان چې خارج نه مثال موږ ته ټلیفون کې موږ فرمایش ورته جوړوو ها یا تاسو د لباسونو یوازې خپل دکان کې خرڅوي کنه نور دکانونو لپاره یا نور ځایونه کې هم پلوري شته دي زموږ د الحمدلله ډېر دکانونه دي او خپل ننګرهار کې ورکو کونړ تم لیږو لغمان ته نو ولایتونو ته لیږو ها وروره زموږ خپرونې ته په آخر کې څه ډالۍ لري کوم شعر وي کوم ښه خاطره وي تاسو کولی شئ چې ووایئ ډالۍ خو نشته او شعر به ورته وایم هغه هم د مورجانې په خاطر وایي غریبي ده تر کعبې ورتللی نشم غریبي ده تر کعبې ورتللی نشم او زه د مور تواب کوم چې جنتي شم
مننه ډېر زیات د مور دعا نه څخه بهتره نه ده نو ستاسو د معلوماتو ستاسو د وخت څخه چې مونږ ته ضایع کړ نو ستاسو د لا و بریا په هیله الله دې ستاسو ټول کارونو کې برکت واچوي. مننه عزتمن شي. درنو لیدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې د نصیب فیشن ګنډ افغانیو دوکان ته راغلی وو نو هیلهمنده یم چې زموږ له برنامې څخه خوند مو اخیستلی وي. درنو لیدونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې تاسو موږ ته لایک زموږ چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ. که چیرې زموږ له برنامو څخه تاسو خوند واخلئ زموږ چینل د خپل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نورو برنامو څخه هم برخمن شي. درنو لیدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه تر بلې خپرونې پورې چې زه خدیجه صدیقي ستاسو درانه خدمت کې حاضریږم تاسو پاک الله ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.